بسم الله الرحمن الرحیم. دا د 15مې سپارې 5م درس دی او تاسو کولی شئ چې د سورت بني اسرائیل چې 14مه سوره ده د 45م آیت نه تر 62 آیت ورسره ولولئ چې د دې په معنا بهتره پوه شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مستورا پټه کړی شوې، ورفاتا 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 او خاورې میده او خاورې میده، او حدیدا یا اوسپنه، فسینغضون فسینغضون نو ژر به وخوځوي هغوی، ینزغو دښمني اچوي، مفهوم یې دی چې دښمني اچوي. کان محذورا دی ویره ترې کړی شوې، مستورا لیکل شوی، الا تخویفا مگر لپاره د ډارولو، کرمت غوره کړی دی تا، لاحتنکن مفهوم دی چې خامخا به بیخ وباسم زه. امید درس مزه شوی، نور دوستانو سره هم چنانده شیر کړئ. الله مو مل شه.